افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د پولیو واکسین کمپاین دوهم پړاو پیل لیدو خبر ورکړی. ویلي دي چې ټاکل شوي په دغه مرحله کې تر 15 کلنۍ ښته 9.1 میلیون ماشومان واکسین شي. د یاد وزارت ویان جاوید حجیج نن دوشنبه د کب په 2 نیټه د امریکا غږ ازادي راډیو ته وویل چې بامیان، دایکنډي، غور او د غزني بدخشان ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ د هوا د یخنۍ له امله د پولیو واکسین په دغه مرحله کې شامل نه دي. ښاغلي حجیج زیاته کړه چې د واکسین په دغه کمپاین 2 مرحلو کې تطبیق کیږي چې دوهم پړاو به یې د روانې کب میاشتې پر 9 نیټه په جنوبي ولایتونو کې وشي. د طالبانو د روغتیا سرپرست ډاکټر قلندري عبادي ویلي دي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د ماشومانو د پولیو د تطبیق زمینه رامنځته شوې ده. ولو واکسیناتورانو څخه یې غوښتي چې دغه هیواد د وایروس مخنیوي په برخه کې پوره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت زیاته کړې افغانستان د پخوا په پرتله د پولیو له منځه وړلو ته ډېر نږدې شوی او ټول هیواد باید په ګډه کار وکړي ترڅو د پولیو واکسین کمپاین په بریالیتوب سره پلی شي.